مولا آسانی طریقے سر دنیا ہر سواڑا ہوا شروع نے دا قصہ بدر روانہ کڑے یار خیر دے ویدہ سے اس انبیاء کرام چی دیئے غاڑی روگی سشیلو کور کے اور نبلے دا غرے نبلے دا خواہ پا دے فارس او پا دے روم او پا دے ایران باندے حملے لکا چی خالص دے دا پارا کولی چی مالی غنیمت را ٹول کی چونا داوگی عربو لکا پیسو پسے چی دا حملے کڑے حلکا وہ سم پا جہاد کے دا خلق و دقا تصور دے مالی غنیمت صحابہ کرام و سراہر چڑیرو سونو سر خبر تللی کم عمر فاروق نا چھ تالی کلی دی چھ پجامو کی پیوندونو علکلی کلی دی کلی دی لکلی نستا پا دی کتاب کی خویوہ بلا خبرم لکلی دا مولانا صاحب یا با دی دا مخکنے دروگی یا با دی دا رستنے دروگی عمر کور کی وی غوڑی غورو کے سالن نہ پخے دا یو ورځ چرته غوخه راوړې وه وی واپس کړه چې دا منګو خورو دې سره به بدن کې رطوبت پیدا شي غوړواله به پیدا شي به موږ له خوب ډېر راځي به موږ عبادت نه وشي جامې به نه وي پیوندونه به لګول پاک جامې پکې کې کروز غي ټومبلیو حجی یرا عمر فاروق دا بیت المال نا هم دمرا خرچا غستا چیلے بے دا کور کے دا فلانی امیر المومنین فلانی خلیفہ راشد پیغمبر علیہ السلام نرستو خزے ہوئے چی جی مالا لغو نے داسی یو پلانے شے بازار نا پکار دے غور تاوی چی دا خپلی خرچی نا دے لگی پیسے زیادو کدل بیوالا ما غیو دیشی خدا چی بیاغی دا خپلی خرچی نا پیسے زیادولی یو چو درہم او چو دنانیرا یو چو اشرفی زیادی کڑی آغای ورکڑی و تاویوی چی پا دیر اللہ سامان راڑوی چی آغا لاڑو آغای بیت المال کی داخلی کڑی آئندہ دا پارا دا خزی وزیپا غمرا کم اکڑا چی تا پا دی گزارا کولیشی نو تالا سبیاد دمرا ندار لکلی نی کنی دی لکلی مولانا صاحب بیا میوابلا خبرم ستا کتاب کی ہوئی دا خجی چی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث نو ریدلے ورځ ناستو دا حدیث واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چا نسب رشتہ ګډی هغه په ورځ د قیامت باندې هم بس پاوا بینو عمر فاروق سره غم پیدا شو چې زه خود رسول الله خاندان کې یم نه اوس به دا نسب ور سره څنګه ګډو ګوره دې خبر وتا ارمان دے مسلمان چی تڑوند نوے ارمان دے مسلمان چی تکون نوے ارمان دے مسلمان چی تکدو نوے سی شے نوے کدو وی غم پیدا شو چی زبود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصب سرسان سنگ شریکوم چی نصب کی وینی کی ور سر دسی گزارا ہوشی کیا نا وہ تڑلے شم وی چیر دا سے باو کما چی دا علی نبلور و غارما خود پیغمبر اولاد دے نو بس زمابم سلسلہ ور سارا دوینی رشتہ بمی دا خبرہ دے دے کی یاد ساتے یو بل روایت میں مولا صاحب ستا کتاب کی ولی دا دلتا خود او ایل چی طول نصبونا با پورز دا قیامت کار نکوی کوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصب بچی دے ارضے کی مزید کئی خواہ مولانا صاحب نو بیا میں بل روایت ولی دا چی اغی کی راغلی ہو چی پیغمبر علیہ السلام خپل طول خاندان کے ناو لور فاطمہ و کلثوم و زینب رقیہ
خپل تروریان خپل رشتہ دار ترونه ترزامن ترونه دا ټول کې نه نسب یو کنه یو مولانا صاحب ستا کتاب کې لیکلي دي کې دی هغه ټایم کې بده نسوار ډېر کړي وو یا بده کم کړي وو د لیکلي شي کله کله نسوارم سړي باندې سر چکراوي لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اے حفصه اے زما لوري فاطمه اے زما ترونو اے زما تروریانو اے زما خپلوانو فورز د قیامت مزد الله نه نشم خلاصول خپل عملونه ټیک کړي ویلی دي نسب چرته لاو دې روایت کې خو جی دا نسب تاسو نه لکه چیر شوی دی دلته خجی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی ته وی جواب ولېګو مړه تک تاسو چې کتابونه پڑھاو کې تاسو چې سترګور شه چې تاسو سترګور شه که تاسو مولا پسې مونږو کو د سړي بس وینه تاسو به چې تاسو نیولې نو ما خبره کولا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کتابونه لیکلي وی علی ته وی چې دا ام کلثوم ستالور چې دا به مال راکې نو هغه ورته وی چې جی دا خو وړه جنې د استاد لور د وسه په زیاده او ته مشر سړی شل زله به مې درکړې و خدا خو ما عباس ته ورکړې ده غزویله کړې ده خبره یاد ساته په دنیا کې وړاندې ما جوړېږي کدی آخرت به خامخا زمون بیاړو وی عمر وته چې ها عباس لا دې ورکړې ده وی عمر سره هم پیدا شې دا خو بس پیغمبر نسب سره ځه یعنی عمر گویا کیوی چې جهنم نه ځان نشي خلاصوي خوراشه د پیغمبر قرانه کې وعده وکړه چې د جهنم نه خلاص دا اوس خلق ته دا خی چې کني دا نسب سره خلق بیا د جهنم نه او دا دغه زمانی کې چې دا کم ځان ته سیدان بادشاہان وای اسی ته په ایمان تاسو دا یقین شته چې دا به د جنت په خوا کې څوک پریږدي ان لله وی چې په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عباس راو غوښته ورته وی چې د علی لور ام کلثوم تا واقعي بچی لکړه نو مړ منګه نکو خیال دې کړه علی په دروغو کې راوسته کنه مولایان وړاندې وته وی چې ښا نو ته جنا مړه د دلور کوم نه کو علی راو غوښته ورته وی چې تا خو وی چې عباس کې عباس خدای دی وی چې نه مې کړه نه کو ارجی ما ځکوي چې زمنګ د خاندان مہر ډیر زیات ته مہر مصر نو ځکه مې وی څومره مہر ده 40,000 دینار څومره وای چرته وی دا خو چې پیوند نه چوي جواب راکا اړنده مولا صاحب جواب راکا تاوی چې کور کې څه نو وظیفه نو اغستا د بیت المال نه ډیرا او جمعو کې پیوندونو قمیص به یو پرتوک به بلاوا 40,000 دینار ته کیلکولیټر سره دی حساب کړي ډېر لوی په ټول دنیا کې دینار او چته وسنه دنیا کې هم په دنیا کې هم د ډالر نه هم یو پدری او چته خدای خبر چې په 300 کې ده نن سبا څومره کې ده 500 کې ده یو دینار 930 کې ده او ډالر څو کې ده 380 ڈالر 280 دینار 900 نبرا عمر فاروق والا پنځه باندې ورکړي لوري ته وکړه مولانا صاحب چرته وی خډر غریبانان تا خو نه بالکل د څمکنو ملنګ جوړ کړي و د عمر فاروق نه دا کم ځای نه راوته
دا زمونږ د کتابونو دروغ. مخکې نور واوره، شیعګانو ته خبره لاړه چیرې جیته وایي چې د عمر او د علي نه لګېده. علي خو لور عمر له ورکړې وه ام کلثوم. د شیعګانو کتابونه دې که وکتل، وای ارمان دی نو لطیفې دي لطیفې، خو د دواړو لطیفې دي، هم د شیعګانو هم د سنیانو، دواړو لطیفې دي. شیعګانو لیکلي دي چې نجی لوري چرته ورکړه، علي لور نه ورکوله. بیا داسې وشو چې خو امیر المؤمنین هغه پرېښونه، بیا یې داسې چل وکړو چې دعا یې وکړه، یوه بلا راغله چوړیل. پیریانو کې د پیریان چې دي، پیریانو سره خو طبوي دي، خدای خدایي طاقت ورکړی، هغې ته امر وکړو چې چل جوړ کا. نو یو بلا پیری بدرنګ پیری د ځان نه ام کلثوم جوړه کړه. بلا وه څه شی وه؟ هغې ځان نه ام کلثوم جوړه کړه. عمر فاروق ته نکاح کړه، بس هغه یې پرې وغولولو. هغه یې وله ام کلثوم نه وه ورکړې، بلا یې کړې وه. های های دا ستا د احادیثو کتابونو لیکلي د شیعګانو احادیث امامیه او د سنیانو احادیث مبارکه. په امت هم څه لوبې وکړې، کم ځای ته مو امت ورساو په خیر طریقې. یو د الله مهربان ټکي نه دي څومره فایدې واخیستې.